او بعضی پښتانه داسې هم دي چې هغه خپل ښځې ته په غوسه کې وایي چې کور ته دې لېږم پلار کره دې لېږم زما خوږو پښتنو تاسو په دې خپل زړه باندې لاس کېږدی خو چېرې ستاسو لور او خور ته یو بل پښتون داسې ووایي چې مور کره دې لېږم او پلار کره دې لېږم نو هغه وخت به ستاسو په زړه باندې څه تېرېږي او کم پښتانه چې خپل ښځې ته وایي چې مور کره دې لېږم او پلار کره دې لېږم دا یو خبره د ځان سره یاد وساتي چې یو وخت په دغه پښتون داسې راځي چې د لور او خور ته به بل سړی همدقه رنګې وایي او هغه وخت به د ده زړه درد کوي خو اوبه به د ورخه تیرې وي افسوس او ارمان به کوي خو بیا به ولا هیڅ په لاس باندې نه راځي د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. السلام علیکم. مونږه د بل انسانان غیب لټوو او صفتونه یې نه ګورو نو مونږ له پکار دي چې د بل مسلمان رور صفتونه ګورو او غیبونه یې نه لټو او په خپل غیبونو باندې نظر ساتو او خپل ډیر صفتونه نه کوو نو هله به معاشره ټیک کیږي. نو ځکه خو رحمان بابا وایي که ته نه کوې نظر د چا و غیب ته هر سړی به ستا د غیبو پردهدار شي او دهقار کر په لوړه ځمکه باندې نه کا سرکوزي کړه چې پټې دې مرغزار شي. زه یم عبدالله عابد د سوات یونیورسټۍ نه تاسو ته مخاطب یم. زما دا مقصد دی چې پښتون قام د معاشي او معاشرتي طور باندې ښه مضبوط شي. اوس تاسو ته زما دا خواست دی چې زما دا پیغام خپلو ملګرو سره شریک کړئ کیدای شي چې څوک په عمل وکړي او د هغوی ژوند جوړ شي نو زما او ستاسو به پکې پوره حصه وي. اوس راځو خپل موضوع اړخ ته او هغه دا ده که مونږه او تاسو معاشره ټیک کول غواړو ادارې ټیک کول غواړو ملک ټیک کول غواړو نو دا یو فارموله به اختیارول پکار وي چې په خپل غیب باندې په خپلو کمزورو باندې به زه نظر ساتم او خپلې غټې غټې خبرې به نه کوم او صفتونه به خپل نه بیانوم او چې کوم بل کس دی د هغه کمزورۍ به نه بیانوم بلکې د هغه صفتونه به بیانوم نو هغه سره به هم په خپله احساس وشي نو دې سره به انشاءالله العظیم معاشره ټیک کیږي. د دې یو ساینټیفیک طریقه او وجه ده او هغه دا ده تاسو په خپل چارپیلچل کې دا تجربه وکړئ د چا نه تپوس وکړئ چیرې جیوې په ما کې کم کم بد خویونه دي او په کم غیبونه دي راکې نو هغه به پر رپټ کې یو لوی لیست جوړ کړي چې تا کې خو پلانې غیب دی بیا ته تپوس وکړئ چې زما خو ګروره په ما کې کم ښه صفتونه دي هغه لږ بیان کا نو لږ په سوچ کې به پروزي چې څه بیان کما دا څه وجه ده دا هم دقه وجه ده چې مونږه خپل ذهن د بل مسلمان رور په غیبونو لټولو کې دومره استعمال کړی دی چې اړو د سوچ ضرورت نه پیښیږي او په لږ سات کې چې کوم دی یو لوی لیست د غیبونو جوړ کو او دا خپل ذهن می د رور مسلمان په صفت کتلو کې اړو استعمال کړی نه دی نو ځکه دا زما دا ذهن پریشان شي چې څه عجیبه غوندې سوال وشو چې جواب به یې څنګه ورکوم نو زما د خپلو پښتنو ته دا خواست دی چې د خپل مور پلار د ښځو بچو د رشته دارو کې خو صفتونه تلاش کوئ او ګورئ او د هغې په غیبونو باندې پرده اچوي یا د هغې د غیبونو لرې کولو یو موقع محل ګورئ ښه الفاظ استعمالوئ او زړه کې یو درد او فکر لرئ نو هله به د معاشرې نه او زموږ د خپلو خپلوانو نه غیبونه لرې کیږي او صفتونه به پکې راځي او که چېرې فرض کا مونږه او تاسو د بل خلکو کې غیبونه لټول شروع کو نو د هغې خوبۍ به مونږ ته اړو په نظر نه راځي او داسې کیدی نشي چې یو انسان کې ټولې خامې وي او خوبې پکې نه وي د هغې وجه دا ده چې دا انسان خدای پاک اشرف المخلوقات جوړ کړی دی نو د اشرف المخلوقات مطلب هم دا دی چې د کې به خیر هم وي او شر به هم وي خو کله کله
د تربیت چې صحیح وشي نو خیر به پې غالب شي او چې تربیت یې صحیح نشي نو شر به پې غالب شي. نو که مونږ دقه شانتې د خپل معاشرې د خپل کشرانو تربیت کوو چې په یو بل کې ښه صفتونه ګورو نو امید د ربه دی چې په مونږ کې به ښه صفتونه ورځ پر ورځه سیوا کیږي. اوس تاسو ته زه یو بله خبره کومه که چېرې فرض کا مونږ زمونږ کور والا وي یعنې ښځه وي او په هغه مونږ له چې روټۍ پخوي مونږ له جامې انځي مونږ له کور صفا کوي او مونږ به هر کارونه کوو. کله چې دغه کور والا زمونږ په کور کې نه وي یا بیماره وي یا مور کره تللی وي تاسو وګورئ زمونږ جامې ګډې وډې جرابې ګډې وډې بوټان ګډوډ سپلې ګډې وډې کمره ګډوډه او ناشته اکثر نکو او همداسې دفتر ته خوشي یونیورسټۍ ته خوشي او بیا هلته ناشته وکړو. نو معلومه په هغه ورځ باندې مونږ ته شي چې د ښځې یو څونه غټ اهمیت دی او د هغې کې څونه خوبۍ وي چې د هغې د وجې نه به زه سهار وختي خو په آرام او په سکون باندې ځم. بعضې زمونږ پښتانه ملګري په ښځه باندې غصې کوي بې ځایه. نو زما خوږو پښتنو بې ځایه په ښځو باندې غصې نه دي کول پکار ځکه خو غني خان بابا وایي چې په غریب همسایه نرې یا په ښځه زورورې فیرنګي ته خو ټینګ نشي چې یې کړلې پیزواني عجیبه دې د خاني عجیبه دې د ځواني ای پښتونه پوی دې نه شم په وراني په وداني. او بعضې پښتانه داسې هم دي چې هغه خپلې ښځې ته په غوسه کې وایي چې کور ته دې لیږم پلار کره دې لیږم. زما خوږو پښتنو تاسو په دې خپل زړه باندې لاس کیدئ که چېرې ستاسو لور او خور ته یو بل پښتون داسې ووایي چې مور کره دې لیږم او پلار کره دې لیږم نو هغه وخت به ستاسو په زړه باندې څه تېرېږي. او کم پښتانه چې خپل ښځې ته وایي چې مور کره دې لیږم او پلار کره دې لیږم دا یو خبره دې ځان سره یاد وساتي چې یو وخت به په دغې پښتون داسې راځي چې د لور او خور ته به بل سړی همدقه رنګې وایي او هغه وخت به د ده زړه درد کوي خو اوبه به د ورخه تیرې وي افسوس او ارمان به کوي خو بیا به وله هېڅ په لاس باندې نه راځي. نو د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ تاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. زما خوږو پښتنو ستاسو د اورېدلو یو جهان مننه. خوشحاله اوسئ ودانه باد اوسئ بریالي اوسئ د لوی الله په امان. د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.